بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سورة هود 12 سپارہ آیات نمبر شپږشتم او پنځشتم نمبر آیات دے. مخ کی آیات کے اللہ رب العالمین مثال د دوو ډلو هغه بیان کو چړون او بنا او کون او اوریدون کې دا برابر دا ندی. مشرک او مؤمن کافر او مسلمان دا برابر ندی. وس حال د دغه دوه ډلو الله تعالی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام په بعثت سره دا غوی ترمنز فرق بیانوي چې پیغمبران چې راغلي دا غوی مقصد هم داو چې دړون او د بنا ترمنز فرق واضح کړي. د کون او د اوریدون کې ترمنز د مسلمان او د کافر ترمنز د مؤمن او د مشرک ترمنز. نو دا واقعه د نوح علیه السلام مخکې په سوره اعراف کې هم په تفصیل سره بیان شوی و. اوس دلته رب العالمین بیا تکرار کوي. دی واقعه کې نور فائدې هم شته، هغه به وقتاً په وقتاً بیانېږي د آیتونو سره. خو دلته غټ مطلب په دې واقعه کې دا دی چې د پیغمبرانو اتباع چې چا وکړه دا بنا دي، دا اوریدونکي دي. د پیغمبرانو خلاف چې چا وکړو دا کاڼه دي، دا ړانده دي، د دوی سترګې د دوی غوږونه دا کار نه کوي. فرمای رب العالمین ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا په تحقیق سره خامخا لېږلی موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته. علماء لیکلي چې اولنی رسول چې انسانانو ته د تبلیغ او د دعوت د پاره را لېږلی شوی دی نوح علیه السلام. وجه دا وه چې په هغه زمانه کې شرکونه شروع شو، نو د شرک او د گمراهۍ نه د بچاو د پاره د انسانیت د هدایت د پاره الله رب العالمین نوح علیه السلام راولیږو. امام ابن کثیر رحمه الله لیکلی وکان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض من المشرکین عبدة الاصنام. اولنی پیغمبر چې الله د دعوت او د تبلیغ د پاره د مشرکانو د شرک د رد د پاره را لېږلی نوح علیه السلام. تفصیل به د دې په سوره نوح کې بیا راشي.
نو رب العالمین فرمائی ولقد ارسلنا یقینا لګلو مونږه نوح علیه الصلاة والسلام الى قومه خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین حال دا چې ویونکی و نوح علیه السلام خپل قوم ته سی ورته ویلي دا خبره چې انی یقینا زه چې ما لکم ستاسو دپاره نذیر ویرونکی ما مبین ښکاره ویرونکی ما چې تاسو ویریږئ د جهنم نه ویریږئ د الله تعالی د عذاب نه ښکاره ځکه چې ښکاره دلایل یې راوړو چې چا خلاف د دې دلایل وکړو نو هغه به جهنم ته ځي انی لکم نذیر مبین یعنی که تاسو د غیر الله بندگی کولا د الله نه علاوه د بل چا بندگی او عبادت کو نو تاسو به جهنم ته ځئ ویریږئ د عذاب د جهنم نه نو دا عبادتونه د غیر الله پرېږدئ الله تعبدوا الا الله ان لا تعبدو ان مانا دا چی لا تعبدو بندگی مکوی تاسو د هیچا بندگی مکوی الا الله مگر د یو الله تعالی یوازې د یو رب العالمین بندگی وکئ د الله سره هیڅوک مه شریکوئ تاسو دې ته دعوت د توحید او ښکاره دعوت وی ولی تاسو د الله سره شریکان مه جوړوئ وجم دا د انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب دغه ورځې دردناکې نه څنګه یریږم که چیرې تاسو دا د توحید دعوت ونه منو د پیغمبرانو دا پیغمبري مو ونه منل او خپل ګناهونه او شرکونه هم پرې نه ښودل نو ګوره سخته ورځ را روانه ده دردونکې ورځ بیا به درته عذاب میلاویږي نو ځکه درته نن دا خبره کومه چې انی لکم نذیر مبین نوح علیه السلام خپل قوم ته وویله چې زه ګوره ویرونکی راغلم ستاسو دپاره د دې خبرې د پرچار دپاره راغلم چې لا تعبدو الا الله بندگی مکوی د هیچا مگر د یو الله تعالی بندگی وکئ او کوم نکړله ګوره عذاب به درته میلاویږي عذاب یوم علیم یا خدا معنا ده چې په ورځ د قیامت دردونکې ورځ ده د کافرانو مشرکانو دپاره او یا هر هغه ورځ چې په هغې کې عذاب په دې کافرانو په مشرکانو باندې راځي هغه ورځ مراد ده نو دا دعوت هر پیغمبر خپل قوم ته کړی نوح علیه السلام هم خپل قوم ته دا دعوت وکوم جواب ورته د خپل قوم د طرفه څه میلاو شو نو رب کائنات فرمائی فقال الملأ الذین کفروا من قومه اوویلا هغه مشرانو الملأ هغه مشرانو واکدارانو رئیسانو د دغه قوم ملأ اصل کې ویل کېږي ډک سړي ته ډک دا غټان اگر چې د وجود او د بدن په لحاظ باندې خوار خوار وي خو ځانونه داسې غټ غټ او ډک ډک حسابوي نو الله ځکه فرمایي الملأ ملأ مشرانو ته وایي غټانو د قوم ته ډک ډک خلکو ته چې د مالونو په لحاظ د جایداد په لحاظ د ملاتړ په لحاظ باندې غټ خلک وي ډک خلک وي فقال الملأ الذين اولا الملأ مشران او غټانو خلکو الذين هغه غټانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه فورا جواب ورلورکو دی بے دب مشرانو جواب ورلورکو د اعتراض په شکل باندې
یو څو اعتراضونه پې وکړل او د تکبر په طریقه باندې. یو اعتراض هغه یې دا و چې ته خو زموږ په شان بشر او انسان یې، ستا اړو په موږ باندې څه برتري نشته، ته م انسان یې موږ هم انسانان یو، ته څنګه موږ ته دعوت کې؟ او دا بار بار دا اعتراض د کافرو د پخوا نه داسې را روان دی. زموږ پیغمبر باره کې هم داسې ویلي و، که دا چېرته فرشته وی موږ به دا خبره منلې وی، یا د ده سره یوه فرشته د ده د تایید دپاره راغلی وی. دا اعتراض یې په هغه نوح علیه السلام باندې هم کړی و. دویم اعتراض یې دا و چې ستا خو ټول کمزوري خلک تابعدار دي، کمزوري د نسب په لحاظ نه، کمزوري د مال په لحاظ، د ملاتړ په لحاظ باندې. ستا تابعدار ټول فقیران دي. په حدیث د هرقل کې راغلی و چې د نبی علیه الصلاة والسلام تابعدار اکثر ضعفاء الناس. هرقل وویله تپوس چې کله د ابو سفیان نه تپوس وکړو چې اشراف الناس اتبعوه او ضعفاؤهم، دغه پیغمبر چې په عربو کې راغلی مالدار خلق، غټان خلق، مخور خلق، ملکانان ډیر تابعداري کوي کنه غریبانان خلق. ابو سفیان ورته جواب ورکو چې بل ضعفاؤهم، کمزوري خلق ډیر تابعداري کوي، خو کمزوري د نسب په لحاظ نه، د دنیا په لحاظ، د مال او د دولت په لحاظ. نو په نوح علیه السلام هم دا اعتراض کړو چې ستا تابعدار ټول کمزوري خلق دي. دریم اعتراض هم دا و چې ستا په موږ باندې څه غوروالی نشته، یو خو ته زموږ په شان انسان یې، دویم تابعدار د ټول کمزوري خلق دي، دریم ته په موږ باندې څه فضیلت او برتري او بهتري نه لري، او څلورم اعتراض یې پیدا و چې ته دروغجن یې. په دې آیات کې الله رب العالمین دا ټول بیانوي، د دوی اعتراضونه او د هغې جوابونه بیا وروستو. نو رب العالمین فرمایي چې کله نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکو چې ای زما قومه، زما خبرې ومنئ چې د رب نه علاوه د بل چا بندګي مه کوئ، شریکان مه جوړوئ د الله سره. ولې که شریکان هم جوړ کړل د شرک په حالت کې تاسو مړه شئ، ورت بیا به درله دردونکي عذاب راشي. نو دغه مشرانو خلکو په جواب کې ویله فقال الملأ ویله مشرانو او غټانو خلکو الذین ها کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه، په ځای د دې چې لبیک ویلی وی چې ستا دعوت منو ځکه د الله پیغمبر یې، په جواب کې دا ویله چې ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک نوینو مونږ تا لره ای نوحه الا بشرا مثلنا، مگر بشر او انسان او بنده، مثلنا زمونږ پشان، په دوه خپو باندې ګرځي، دوه لاسونه لري، دوه سترګې، دوه غوږونه، زمونږ پشان انساني. اشاره د دې خبرې ته که ته چېرته فرشته وې مونږ به ستا خبره منلې وې. دا خبره هم د دوی دروغ وه، تو زمونږ پشان انساني. دویمه خبره ورته دا وکړه د قوم وما نراکا، او نوینو مونږ تا لره ای نوحه اتبعکا چې تابعداري کړې وستا یا متابعت کړې وستا، الا الذین مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه لاندې او ښکته خلک دي په مونږ کې. اراذلنا پښتو کې چوته رزیل وی، رزیل په عربی کې ټیټ خلکو ته وی، کته خلکو ته وی. نو دا نهایت زیات بیدبه خپل پیغمبر سره داسې مخاطبه کول چې ستا تابعداري هغه خلک کوي چې هغه رزیلان دي. اراذلنا چې ښکته خلک دي، ټیټ خلک دي، لاندې خلک دي په مونږ کې، او ذلیل خلک دي په مونږ کې. اراذل نه مراد د نسب په لحاظ نه، ځکه د نوح علیه السلام تابعداري خپلو زامنو هم کړې وه، بچو هم کړې وه بازو، او د پیغمبرانو نسب ډېر اوچت وي. دلته د اراذل نه مراد د مال او د دولت په لحاظ غریبانان خلک دي، ټول مزدور خلک دي،
او اکثر هم د دین لغاړه د غریب خلک ورکوي. دنیا کې خو دا غریبانان دي خو په آخرت کې دا مالدار دي. دنیا کې د خلکو په حساب دا خو انپړه دي، ناپوهه دي، چڼي دي، نه پوهیږي. خو د الله په وړاندې باندې شریف خلک هم دا دي چې قرآن لغاړه ورکي، احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لغاړه ورکړي وي. په ورځ د قیامت دا اشراف دي، عزتمن خلک دي. بادی الرأی سرسری نظر والا، بادی الرأی سرسری نظر والا، بے فکری سر استادا خبر منلی. بادی اول تویلے کیگی، بدعا یبدعو، الرأی نظر تویلے کیگی. مونگو تاسو پختو کی جورتا سرسری سوچ والا خلق چوایو. نوح علیہ السلام ستا تابیداری خدا سے خلقو کړی د چې هیڅ سوچ نه لري. معنا دا ده که سوچ او فکر یې کړی وی نو مسلمان به نه وی جوړ شوی، که سوچ او فکر یې کړی وی ستا پیغمبري به نه وی منلی. نو دا نهایت زیات بېدبه او بی عزت خلقه چې عزتمندو خلقو ته بی عزت وی او عقلمندو خلقو ته بی عقل وی. الله قرآن کې هم د دې کافرو باره کې وی چې لا یعقلون، عقل نه لري. عقل خو لري خبره ده، لا یشعرون، شعور چې په حیواناتو کې په څاروو کې دی، په دې کافرو کې شعور هم نشته. مسلمانان دا د عقل والا خلق دی، اولو الالباب، سوچه عقل لري چې اسلام راوړي، ایمان راوړي، پیغمبران منلی. خو کافرو به ویله اراذلنا، دا خو ټیټ خلق دی او دا چې دی نو سرسری نظر والا خلق دی. درېمه خبره ورته دا وکړه د قوم د نوح علیه السلام، نوح علیه السلام ته وما نرى لكم او نوینو مونږ په تاسو باندې علینا په مونږه، وما نرى مونږ نوینو لکم ستاسو د پاره علینا په مونږ باندې من فضل څه برتري او بهتروالی او غوروالی، هیڅ تاسو غوره نه په مونږ باندې. څلورم دا بل نظنکم کاذبین، بلکې یقین دی زمونږ په تاسو باندې چې تاسو دروغجن یئ، بلکې مونږه یقین کو په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو، یا ګمان کو په تاسو باندې د دروغجنو. ظن په قرآن کې مفسرین ویلي چې کله ذکر کیږي اکثره په معنا د یقین سره دی. زمونږ یقین دی چې تاسو دروغجن یئ، زمونږ ګمان دی چې تاسو دروغجن یئ. نو د پیغمبر د دعوت مقابله په دې خبرو سره وکړله. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ډېر ښکلې خبره کړې ده. وی کافرو د نوح علیه السلام باندې دا اعتراض وکړو چې ستا تابعدار ټول کمزوري خلک دي د مال او د دولت په لحاظ، عقلونه یې نشته. خو هغه ویلي دي وی والذین، هغه خلک چې د پیغمبر د دعوت نه انکار کوي، هم الاراذلو، دا رزیلان دي، ټیټ او کمزوري خلک دوی دي. ولو كانوا اغنیاء، اگر کمالدار دي. ثم الواقع غالبا ان ما يتبع الحق ضعفاء الناس والغالب على الاشراف والكبراء مخالفته. رزیل خلق هغه دي چې د پیغمبر د دعوت نه انکار کوي، هغه منلو ته تیار نه وي. او چې وګوري واقعیت هم دا دی، د پیغمبرانو خبرې، د دین خبرې، د قرآن خبرې، د اسلام خبرې، اکثر هم دا کمزوري خلک ولا غاړه ورکوي چې په ورځ د قیامت به دا بیا ډېر اوچت وي. او همدا چې ځانونو ته عقلمن وي دا به د بې عقلو په صفونو کې بیا راپورته کیږي. رب العالمین فرمائے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی. اویل نوح علیہ السلام خپل قوم ته زما قوما ارأیتم یا فکر کړی تاسو، ارأیتم وینئ تاسو، ارأیتم خبر را کئ ماته تاسو. ټولې ترجمې صحیح دي. ان كنت على بینة من ربی، کچیر یمز على بینة پخکار دلیل او پسم لار او پخکار او پرون لار باندې، دا سی دلیل چې من ربی زما د رب د طرف دی زما سرا،
د ځان نه دلایل نه پیش کوم، د ځان نه دلیل نه پیش کوم. ښکاره دلیل، ښکاره رڼا او سمه لاره را سره د خود خپل رب د طرفه. وآتانی رحمتا، او را کړی وي رب العالمین ما ته رحمتا، رحمت نه مراد پیغمبري. فعمیت علیکم، نو پټ کړی شوی دی دا پتا سو باندې. عمیت دا رحمت او دا بینه ښکاره دلیل پتا سو پټ پاتې شوی دی. ما سره شته دی دلیل، قرآن دی ما سره، احادیث د رسول الله دی، بی دلیل روان نه یو، خو تا ته نه ښکاري. فعمیت علیکم، نوح علیه السلام خپل قوم ته ویله کمال الله را کړی وي خو ستاسو سترګې پټې دي، ستاسو په سترګو باندې پردې دي. غشاوتن، په زړونو باندې مهر لګولی شوی دی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، تاسو ته نه ښکاري. فعمیت اصل کې ړانده هغه تاسو یې. مطلب د دې جملې دا شو چې ما سره ښکاره دلیلونه دي او ما سره ثبوت هم شته چې زه دروغجن نه یم، لیکن دومره خبره ده چې ما سره دومره پاور بیا نشته چې په زور یې په تاسو ومنم، ځکه هدایت د زړه دا د رب العالمین سره دی. د الله خوښه ده چې چاته هدایت کوي، چاته نه کوي. نو حقیقت د دې دلیلونو هغه په تاسو پټ پاتې شوی. فعمیت علیکم، او اکثره د اهل بدع، دا مشرکان، دا کافران، په دوی ته دا دلایل دا په پټ پاتې شوي، دلیل باندې نه پوهیږي چې د دې آیات څه مطلب دی، د دې حدیث څه مطلب دی. نو چا څوک په عمل کې هغه ورته ګمراه ښکاري. نو رب العالمین فرمایي فعمیت علیکم، ما سره نوح علیه السلام ورته ویله چې ما سره دلایل شته او ما سره پیغمبریم ده، خو ستاسو نظرونه کار نه کوي، زړونه مړانده دي، سترګې مړندې دي. انلزمکموها وانتم لها کارهون. انلزمکموها، آیا مجبور کولی شو مونږ تاسې؟ انلزمکموها، آیا مجبور کولی شو مونږ تاسو لره؟ ها په منلو د دغه بینه او د دلیل کې، ها ضمیر د بینه او د رحمتین ته راجع دی. د پیغمبري دا خبرې مونږ په تاسو باندې په زوره مناولی نه شو. زمونږ بیان صرف مقصد دی چې خبره بیان کو، نور منل او نه منل ستاسو خپل کار دی. د زړونو هدایت دا د الله سره دی. نو ترجمه به داسې کوئ انلزمکموها، آیا مجبور کولی شو مونږه تاسو لره ها په قبلولو د دغه دلیله، په قبلولو د دې پیغمبرۍ، وانتم لها کارهون، او حال دا دی چې تاسو دغه بینه او ښکاره دلیل لره کارهون بدګڼونکي، دغه برهان تاسو بدګڼئ، یعنی زور زمونږ سره نشته دی. وما علینا الا البلاغ، زمون کار صرف دا دی چې مونږ به بیان کوو، او نور منل او نه منل دا ستاسو کار دی، او مونږ سره دومره پاور بیا نشته. ویا قوم لا اسألکم علیه مالا، په دې آیات کې الله رب العالمین اخلاص بیانوي د نوح علیه السلام چې بالکل د دنیا لالچ نه و، د دنیا د مال د پاره دعوت نه کو، تبلیغ نه کو، قرآن د دنیا د پاره نه بیانو، د دین مسلې د دنیا په عوض کې نه بیانولې. مطلب دا څوک چې قرآن او حدیث صرف د دین تجارت جوړ کړو، که څوک راله روپۍ راکوي خو بیان کوم او که نه کوم، داسې خلک به هم د ریاکارو په صفونو کې راپورته کېږي. من یعمل عمل الآخرة بنیت الدنیا، د دنیا د حصول د پاره چې څوک د دین اعمال کوي، د دین شکل اختیاروي، دا سړی به په ورځ د قیامت د اعمال چې کوم د هباء منثوره وي. او دا د افسوس خبره ده، اکثره قاریان د قرآن زده کی صرف د ناظرې زده وي، د تلاوت زده کی او بیا ګرځي د ټیوشنو پسې. دلته ټیوشن دی او تراوی چې به کوي په رمضان کې 15 ختمونه نیولي وي، د 2 ورځو ختم، د 1 ورځې ختم، د 3 ورځو ختمونه، او اول نه خبره کوي چې 100 روپۍ به راکړي. دا یو تجارت ګرځولی، د قرآن د یو آیات په ترجمه هم نه پوهېږي.
قرآن نه به کسب نه جوړې، قرآن نه به تجارت نه جوړې، قرآن به زده کې او قرآن باندې به ځان پوهېږې، قرآن به بل ته بیانې. که چا درله څه درکول فبها ونعمت، که یې نه درکول هم به قرآن بیانې. پیغمبرانو به بالکل چا نه څه غوښتل نه. ویا قوم لا اسألكم عليه مالا، اے زما قوم لا اسألكم نغواړم ز تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې، په دې دعوت باندې، په بیان د الله د کتاب، په بیان د احادیثو د رسول الله، مالن سمال او مزدوری درنه نه غواړم، هیڅ لالچ مې نشته، خو صرف سوچ وکئ زما په دې خبرو کې، په تاسو باندې خفه کېږم ای زما قومه. مالنی ذکر کو ځکه اکثر اجرتونه دا د مال په شکل باندې وي، پیسو په شکل باندې وي. ان اجری الا علی الله، نه د مزدوری او اجر زما مگر په الله تعالی باندې، ز اجر او بدلا او مزدوری د دې خپل دعوت او د تبلیغ صرف او صرف د الله نه غواړم چې الله را ناراضي شي، الله می جنت ته بوزي، الله می د عذابونو نه بچو ساتي. اجر دا عام دی، مال ته ویل کېږي او غیر مال ته هم ویل کېږي. زه د الله نه ثوابونه غواړم. داعی الی الله او دعوت چې څوک کوي د هغه نیت به همدا وي چې زه دا دعوت کوم چې خلکو ته خیر ورسېږي، خلق د ګناه نه بچ شي، خلق د الله والا جوړ شي، خلق د جهنم نه بچ شي، د جنت والا جوړ شي، خلق د شیطان لارې پرېږدي، د رحمان لارو پسې روان شي، خلق د انسانانو د بوتانو د مخلوق بندگی پرېږدي، د خالق بندگی پسې لاړ شي. مقصد به صرف دنیا نه ګرځي، خاص کر د دین په مسائلو کې. وما انا بطارد الذين آمنوا، او نیم ز شړون کې د هغه کسانو چې ایمان راوړی دی. اصل کې مخکې ذکر شو چې دوی ویل چې ستا تابعدار اکثره کمزوري خلک دي، ایمان راوړی او تا سره یې. مفسرینو لیکلي دي چې دوی مطالبه هم کړې وه چې دا د ځان نه وشړه نو بیا مونږ ستا ملګري کیږو. او داسې د نورو پیغمبرانو نه هم دا مطالبه کړې وه، لکه زمونږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مشرکانو مشرانو دا مطالبه کړې وه چې دا غریبانان د ځان نه وشړه بیا مونږ تا سره ملګري شو. الله رب العالمین زمونږ پیغمبر ته دا رالیږلي وو، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اے پیغمبرا مشړه هغه کسان چې هغوی عبادت کوي الله را بلی سحر ماښام، داسې کسان د دې کافرو د خولو د وجې نه د ځان نه مشړه. نو دلته د دې آیات نه دا معلومیږي چې د کافرو د غټانو ویلي نوح علیه السلام ته چې دا غریبانان وشړه نو موږ ستا ملګري کېږو. نو هغه ورله جواب کې څه ورکړو؟ جواب ورته دا ویله چې وما انا بطارد الذين آمنوا، نه یم زه شړونکی د هغه کسانو چې ایمان راوړی د خپلې خوا نه. ولې ځکه یې نه شړم چې انهم ملاقو ربهم، یقینا دوی چې دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د رب خپل سره، په ورځ د قیامت به د الله سره ملاویږي، پس د مرګه به د الله سره ملاویږي. چې الله سره ملاو شي زما په خلاف به خپل رب ته شکایت وکړي چې دی پیغمبر مونږ د غربت په وجه باندې شړلی وو، داسې کار زه نه کوم، ځکه د الله مقابلې ته مونږ نشو ټینګېدلی. آیات مطلب دا دی. نو ځکه دوی نه شړم او نه شړلی شمه، او د دوی د شړلو حق زه نه لرم، ځکه الله ته به شکایت وکړي. خو دومره خبره یاد وساتئ ولکنی اراکم، لیکن زه ګورم تاسو وینم تاسو لره قوما چې تاسو قوم یې تجهلون جاهلان او ناپوهه. د څه شي نه جاهلان یې ناپوهه، د عاقبت او د سزا د خپلو ګناهونو چې تاسو کوم سزا سره به مخامخ کیږئ.
دویم تاسو ناپوهی په عزت د دې مؤمنانو د عزت تاسو ته پته نشته، تاسو سره قدر نشته، تاسو جاهلان یې. آیات کې اشاره ده چې مؤمن ته سپک نظر کول دا د جاهلانو کار دی. ایمان والا ته به په اوچت نظر ګوري، ولو که د رنګ نه تور وي، د ونې نه ټیټ وي، د قوم او د نسب په لحاظ باندې لږ کمزوري نسب والا وي، خو چې ایمان پکې وي د دې سر تاج به ګڼي تاج. که عرب وي که عجم وي، که پښتون وي که غیر پښتون وي، خو چې ایمان پکې وي دا به ستا د سر تاج وي، هغه ته به د جاهل نسبت نه کې. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ. دا دویم جواب د دوی د خبرې چې دا پستا تابعداران د کمزوري خلک دي، نو د خپل مجلس نه پاسوام. نوح علیہ السلام ورته جواب ورکو، یا قوم ای زما قومه، من ینصرنی، څوک به مرسته او مدد وکړي زما، معنا څوک به بچ کړي ما لره، من الله د الله تعالی د عذاب نه، ان طردتهم که وشړم زه دوی د خپل خوانې وشړم. که ما وشړل نو عذاب په ما باندې راځي، نو د الله عذاب زه د ځان نه نشم دفع کولی، نشم لرې کولی. څوک بیا شته چې د الله د عذاب نه ما بچ کړي؟ جواب دا دی چې نشته. نو چې نشته ولې د الله عذاب ته په خپله باندې بلنه او دعوت ورکوم؟ افلا تذکرون، آیا فکر نه کوئ تاسو، نصیحت نه قبلوئ تاسو؟ معنا دا د لږ سوچ او فکر وکئ، نصیحت قبول کئ تاسو اے بندگانو د الله تعالی. ان طردتهم، مؤمنان او د ایمان والا د خپل مجلسون نه مه پاسوه، بلکې هغوی سره نورم مجالس قوي کوه، دې سره ایمان مضبوطیږي. د فساقو د فجارو د دنیا پرستو مجلسونه پرېږده چې زړه دې سختیږي کوم ځای کې، هغه ځای له مه ورځه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. په دې آیات کې الله رب العالمین د دوی د دغه اعتراضونو جوابونه ذکر کوي. اعتراضونه دا و چې ته مونږ له دا کار وکړه، دا وکړه، پیسو ته زمونږ ضرورت دی، مال او دولت تم ضرورت دی، دا غرونه د سرو زرو زور جوړ کا. بل دا د اعتراض دا چې دا عذاب به کله راځي چې دا ته عذاب مونږ ته یادوي. نو دغه ټولو خبرو جواب الله تعالی په دې آیات کې ذکر کوي. دا مخکې په سورة الانعام کې تیر شوی و 50 نمبر آیات کې. نو رب العالمین فرمایي چې نوح علیه السلام د خپل قوم ته ویلا، ولا اقول لكم زنوایم تاسو ته چې عندي خزائن الله، چې ما سره د اختیار د خزانو د الله تعالی، چې زه د تاسو له مالونه او دولت دلته درکما. دا خو ما تاسو ته نه دی ویلي، چې نه می دی ویلي، نو تاسو زمانه داسې مطالبې سره کوئ. بیا دویم، ولا اعلم الغیب، نه پوهیږم زه په غیبو باندې. دوی به ویله چې دا عذاب به کله راځي. سوره انعام کې تفصیل سره ذکر شوی. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرا. ورپسې آیات کې الله فرمایي، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. او نوایم ز تاسو ته چې زه پوهیږم په غیب باندې. ولا اعلم الغیب دو ترجمې دي. یو ترجمه ده ولا اعلم الغیب، زه نه پوهیږم په غیب باندې چې کله د الله عذاب راځي، کله به قیامت قایمیږي. دویم داسې ترجمه وکړئ، ولا اعلم الغیب، او نوایم ز تاسو ته چې اعلم الغیب، زه په غیب پوهیږم. ما کلم تاسو ته نه دی ویلي چې ما سره د غیب علم دی. ولا اقول انی ملک، او نوایم ز تاسو ته انی ملک چې زه فرشته یم. ما دا دعوه نه ده کړې
چې زه فرشته یم، بلکې زه دا وایم چې انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو په شان یو انسان یم، خو فرق صرف دا دی چې ما ته الله تعالی وحی کړی ده او زه په خپله وحی باندې عزتمن کړی یم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، او نو وایم زه للذین په باره د هغه کسانو کې تزدری اعینکم، للذین په باره د هغه کسانو کې فقیرانو او مؤمنانو باره کې تزدری اعینکم چې سپک ورته ګوري سترګې ستاسو، سپکې ګڼي سترګې ستاسو په نظر کې دا تاسو د سپک ښکاري. زه داسې نه وایم چې لن یؤتیهم الله خیرا، چې هیڅ چیرې به ورنکړي الله تعالی دغه غریبانانو، فقیرانو، مسکینانو، مؤمنانو ته خیرا څه خیر به ول الله ورنکړي. کافرو به ویله چې دوی په خیر به ورته میلاو نشي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. خو نوح علیه السلام ویله چې زه دا نظریه نه لرم د دې مسلمانانو په باره کې، بلکې دا د الله غوره مخلوق دی، الله به ورته ډېر خیر ورکوي. ولې داسې خبرې نه کوم؟ ځکه الله اعلم، الله تعالی ډېر پوهیږي، الله ډېر پوهه دی، ډېر پوهیږي، عالم ذات دی، بما په هغه اخلاص او په هغه ښکلې عقیده باندې فی انفسهم چې په زړونو د دوی کې ده، نو الله به دوی له ډېر خیرونه ورکي. جنتونه به رب العالمین ورکوي، اوچتې مرتبې به رب العالمین ورکوي. او که دا خبرې ما وکړلې چې په غیبو باندې زه پوهېږم، ما سره د ټولو خزانو د الله تعالی اختیار دی، او زه فرشته یم، او زه د مؤمنانو په باره کې دا ووایم چې دا د خیر والا خلک نه دي، که دا خبرې مې وکړلې نو څه به وشي؟ انی یقینا زه اذن په دغه وخت کې چې داسې بې دلیله خبرې او بې خیره خبرې مې وکړې، لمن الظالمین، خامخا شم به د ظالمانو نه او یم به د ظالمانو نه. داسې خبرې زه نه کوم، دا د ظالمانو، دا د بېدینو خلکو خبرې دي. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نوح علیه السلام چې ورته دعوت ورکو، هغوی نا امیده شو چې دا خو بالکل د حق خبرې کوي او زمونږ لحاظ نه کوي. په نوح علیه السلام بیا عیبونه لګول شروع کړل. اول عیب یې دا ولګو چې ته خو هسې جګړې کې جګړه مارې، لکه نن سبا چې څوک د حق خبرې کوي خلک وایي دا شرین دي، فسادین دي، فساد پیلاوي په معاشره کې، جماعتونو ته مه پرېږدئ، مړی ژوندی ورسره مه کوئ، راشه درشه ورسره مه کوئ، ولې دا شر خورئ، شرین دي دا. او دا د پخوا نه د شیطانانو، د فاسقانو، د فاجرانو، د ګناهګارانو طریقه وه چې د پیغمبر تابعداري چې څوک کوي هغې ته فسادیان وایي، بلکې پیغمبر ته یې پخپله ویله چې ته خو هسې جګړماري، به اصطلاح یې دیګر ته خو شر خورې، جګړه خورې. قالو دوی ټولو وویله یا نوح، ای نوحه، قد جادلتنا، یقینا جګړه دې وکړله زمونږ سره، فاکثرت جدالنا، پس ډېره دې کړله جګړه زمونږه، فاکثرت جدالنا، ډېرې جګړې دې وکړلې، بس په نه خبره زمونږ سره نښلې. نو نورې خبرې پرېږده، فأتنا، راوړه مونږ ته بما تعدنا، هغه عذاب چې ته یې وعده کوې زمونږ سره، یا مونږ یې روې د هغې نه، ان كنت من الصادقین، که چېرې ته د رښتینو نه. اے نوحه که چېرې ته رښتینی یې، نورې خبرې پرېږده، دا د توحید بیانم درله نور نه منو، دا خبریم درله نه منو، دا ستا چې د غریبانانو سره کم تعلق دی دام درله نه منو، زمونږ او ستاسو ترمنځ بس فیصله هم دا ده چې عذاب راولم. نوح علیه السلام مغه و چې دعا یې وکړله، رستو به راشي سوره نوح کې، او په دې صورت کې هم راځي رستو، و اوحی الی نوح، د دغه رکو په اول سر کې الله ذکر کوي، ورپسې آیتونو کې چې بیا په دوی باندې بیا عذاب راغی او ټول الله تعالی هلاک کړل، صرف یو څو کسانو، تقریبا 80 کسان بعضې مفسرینو ذکر کړي. جادل تنا اشاره د دې خبرې ته
چې جنگ کول د الله د دین د پاره په خوله باندې دا جائز دی. جدال دو قسمه دی. یو جدال د حق د اثبات د پاره جګړه کول، مناظره کول، د الله توحید ثابتول، د الله دین بیانول، دا مطلوب دی. یو اسی فضول بکواسات کول، فضول جګړه کول، د دې فضولیاتو نه شریعت منع کړی دا. او د حق د پاره دلیل ویل، د حق د پاره جګړه کول، د حق د اثبات د پاره خپل خصم کافر مشرک د بدعات او مرتکب هغه پړ کول، دا مقصود دی. ځکه پیغمبرانو دا جدال کړی دی او قرآن کې هم داسې راغلی دی چې ته مجادله وکړه د خلکو سره ای پیغمبره په هغه طریقه باندې چې هغه احسنه طریقه وي، ښکلې طریقه وي. نو رب العالمین فرمائی قال انما یأتیکم به الله ولا اعلم الغیب. زه په غیب نه پوهیږم. د هغې جواب هم دا دی، معنا دوی به ویله چې عذاب کله راځي، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. د هغې جواب هم دا دی چې د دغه عذاب راوړونکې او راوستونکې الله تعالی د علم هم د الله سره دی. قال اویل نوح علیہ السلام خپل قوم ته انما یأتیکم به الله، چې یقینا راب ولی الله تعالی، یأتیکم راب ولی تاسو ته به دغه عذاب چې تاسو یې غواړئ. څوک به راولي؟ الله تعالی. ان شاء که خوښه شي د رب العالمین. وما انتم بمعجزین، نه تاسو عاجزه کوونکي الله لره. که الله رب العالمین اراده وکړه چې عذاب دې راشي، تاسو الله رب العالمین منع کولی نشئ چې عذاب مه راوله په موږ باندې. یا بمعجزین دویمه ترجمه ده، نه تاسو بچ کیدونکي د دغه عذاب نه خپلو ځانونو لره نشئ بچ کولی. بیا چې راشي بیا به چغې او فریاد وایي، خو وخت به درنه تیر وي. آیات کې اشاره د دې خبرې ته چې د پیغمبر څوک خلاف کوي الله به پې عذاب راولي. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. هغه کسان دی ویریږي چې د پیغمبر د دعوت خلاف کوي، د پیغمبر د سنت خلاف کوي. که هغه سنت په نکاح کې وي، که سنت په طلاق کې وي، که سنت په جنازو کې وي، که سنت په معاملاتو کې وي، که سنت په دې سیرت او په صورت کې وي، که سنت هغه په گاوند کې وي، که سنت د مور او د پلار په احترام کې وي. د ټولو کې چې څوک خلاف کوي نو دې خلکو باندې به عذاب راځي. او دا زمونږ ستاسو د سترګو لیدلی حال هم دی، خو دا ځای د تفصیل نه دی. اشارتن العاقل تکفیه الاشاره. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. په دې آیات کې الله رب العالمین دا بیانوي هغه دعوت د نوح علیه السلام خپل قوم ته دا خبره ورته وکړله لکه څنګه چې عذاب د الله تعالی په اختیار کې نو دغه رنګ هدایت او گمراه کول هم د الله په اختیار کې. که څومره زه تاسو ته نصیحتونه کوم، خو چې رب العالمین درته هدایت نوي غوښتلی نو تاسو په هدایت نشئ راتلی. نو د الله نه وغواړئ چې رب العالمین موږ ته صحیح دین را نصیب کا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك اهدنا الصراط المستقيم. یا الله موږ ته سمه لاره وښایه. معنا دا ده ولا ينفعكم فایده نه درکوي تاسو د نصحي نصیحت زما خیرخواهي زما ان اردت ان انصح لكم که زه وغواړم چې نصیحت کوم تاسې ته ستاسې دپاره خیرخواهي وغواړم کله فایده نه درکوي. ان کان الله کچیر الله رب العالمین یرید اغواړي ان یغویکم چې گمراه کی تاسو لره، چې الله هم گمراه کوي بلارې کوي نو زه تاسو ته هیڅ پیدا هغه نشم در رسولی. یعنی د الله رب العالمین د ارادې خلاف زه نشم کولی. دې کې اشاره ده چې اختیارمند د ټولو کارونو هغه رب العالمین دی، پیغمبر هم اختیار نه لري. هو ربکم اغا رب چې هو اغا الله تعالی ربکم رب ستاسو دی و الیه ترجعون او خاص اغا الله تعالی ته تاسو ورګرځئ. الله ته به ورګرځئ. د الله نه وغواړئ، د هدایت سوال د الله تعالی نه کوئ.
د دې وجه نه داعي الی الله چې کله دعوت کوي ځان ډېر مه پریشانه کوه چې دا خلک خبره نه مني، خو په اخلاص سره دعا غواړه چې یا رب العالمین د دې خلکو په زړونو کې د دین سره مینه پیدا کړي، الہ العالمین دا قرآن ورته محبوب کړي، الہ العالمین دا پیغمبر سنت ورته محبوب کړي. چې زړه کې یو ځل مینه ورکته شوه دا سړی به کامیاب دی. او د دې وجې نه ډېر کوشش هم په دې زړه پکار دی، په دې ظاهر هم پکار دی، خو د ظاهر نه زیات کوشش په زړه. دا زړه چې اصلاح شو دا زړه کنټرولر دی، دا بادشاه دی، دا ظاهر بدن دا د دې تابع دا په خپله تابعدار کیږي. بعضې خلک صرف دا ظاهري شوشه چې دا برابرۍ او دا زړونه د حسدونو، د کینو، د بغضونو، د دشمنیانو، د شرکونو، د بدعاتو د دې جرړوي په زړونو کې ټول خیرې پراته وي، نو دا ظاهري شکل دا به انسان ته فایده نه ورکوي. دې وجه نه حدیث کې راغلی ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ستاسو د ظاهري شکل ته ډېر نه ګوري، ستاسو زړونو ته ګوري چې زړونه ستاسو صحیح شي. چې زړم صحیح شو دا ظاهر په خپله صحیح کیږي. دا ظاهر به لږ اوبه غواړي خو دا زړه ډېرې اوبه غواړي. او دا زړه چې صحیح کیږي عزیزانو هم په دې قرآن باندې او د پیغمبر په احادیثو باندې کوشش هم دا کوئ قرآن له ټیم ورکوئ. قرآن چې موریدو زړونه به هم صفا کیږي، قرآن چې موریدو د الله سره به مینه پیدا کیږي، قرآن چې موریدو د آخرت سره به مینه پیدا کیږي، قرآن چې موریدو د پیغمبرانو سره به مینه پیدا کیږي. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی. دا آیات یا زمونږ د پیغمبر په باره کې دې ته جمله معترضه وایي چې دا مشرکان زمونږ د پیغمبر په باره کې دا وایي چې دوی یعنی زمونږ پیغمبر دا قرآن د ځان نه جوړ کړی، خو الله جواب کوي چې نه د ځان نه دی جوړ کړی. او یا د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام باره کې ویلو چې دا د خبرې د ځان نه جوړې کړي دي، خو د هغې خلکو خبرې هم غلطې دي. نو رب العالمین فرمای ام یقولون افتراه، بلکې وای دوی یا آیا وای دا خلک افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دی دا خبرې یا د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن. قل ورته ووایه ای پیغمبره ان افتریته که چیرې جوړ کړی وي ما د ځان نه دا قرآن او دا خبرې فعلی اجرامي نو زما په ذمه باندې دی جرم کول، زما ګناه په ما باندې ده. تاسو ته خو صحیح خبرې کوم، خو چې تاسو زما دې دعوت ته وي چې د ځان نه دین جوړ کړی نوې نوې مسلې بیانوي نو زه ګناهګار یم ستاسو، زه پوه شه او زما رب پوه شه، هغه به ماله سزا راکوي، ما ته به زما د ګناه سزا میلاویږي. خو حقیقت دا دی وانا بریء زه بیزاره یم، زه خلاص او زه جدا یم مما تجرمون د هغه جرمونو د ګناه نه چې تاسو یې کوئ. دا تاسو جرم کوئ چې ما ته وایي چې تاسو دا کتاب د ځان نه جوړ کړی، دروغ وایي، ما د ځان نه نه جوړ کړی. دا په ګناه کې بیا ستاسو د ګناه بچ کوونکی بې زه نه یم، تاسو به بیا خپل جواب په خپله باندې وایي. معنا دا ده وانا بریء لیس ذلک مفترا. امام ابن کثیر فرمایي چې دا دروغ نه دی، دا قرآن دا د ځان نه جوړ شوی نه دی، ځکه زه پوهیږم چې رب العالمین هغه انسان ته سخته سزا ورکوي چې د دروغو دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، د دروغو دین خلکو ته بیانوي. ما کلم دا د ځان نه جوړ کړی نه دی، زه د الله د عذاب نه سخت یېرېدونکی هغه زه یم. نبی علیہ السلام به ویله ده انا اعلمکم بالله واخشاکم له، ډیر چې الله پیژني هغه زه پیژنم. نبی علیہ السلام به فرمایل او ډیر چې د الله نه یریږي په تاسو کې هغه زه یم. اشاره د دې خبرې ته چې دا خشیت په زړه کې چې راځي دا په علم د قرآن راځي، په علم د حدیثو راځي. کم سړی چې د قرآن سره ډیر تعلق ساتي دې سړي کې به خشیت ډیر راځي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به ځکه داسې ویله چې لیس العلم بکثرة الروایه، علم دا نه چې صرف ډیر اقوال د علماو نقل کړي، انما العلم الخشیه. صحیح علم دا چې ستا په زړه کې انقلاب راشي، ستا په زړه کې د الله عظمت د الله رب العالمین ویره کینی. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت د الله د کتاب سره پیدا کړي
او رب العالمین مونږ او تاسو ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې روان کی او رب العالمین دې زمونږ او تاسو دا ژوند د برکت والا ژوند وګرځي چې مونږ ته الله توفیق راکړي چې په دې ژوند کې د قرآن او پیژنو، قرآن زده کو، په قرآن باندې عمل وکړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې خپل اغه ژوند اغه مخ په وړاندې باندې بوزو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو نه دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.